سپین تڼۍ به ښایي د بي بي سي پښتو په تاریخ کې یوازینی خبریال وي چې ولس ورسره د یوه فلمي ستوري غوندې مینه کوي. د دې وجه کیدای سي له پښتني ژوند ژواک سره د هغه پیوستون وي. سپین تڼۍ د دریو هیوادونو لکه د افغانستان، روسیې او بریتانیا په پلازمینو کې وړوکوالي، ځواني او د پاخه عمر تر پراخو تجربو راوتلی دی. تقریبا 20 کاله افغانستان، څه کم 20 کاله مسکو او له 20 نه ډېر لندن. نو دا زما ژوند چې داسې وویشې یو مثلث که ترې جوړ کړې 20 د ژوند هغه د پاخه عمر کلونه زما دلته شول او دا خو طبیعي ده چې د پاخه کلونه هماغسې پاخه وي او هماغسې خواږه هم وي. تجربه مې ډېره شوله او په دا درې واړو ځایو کې ما زده کړې وکړې، هم مې زده کړې کولې هم مې یوه اندازه کار کاوه. سپین تڼۍ په دې ان دی چې خوځنده او هڅاند د ژوند هرومرو د بري منزل ته لاره پرانیزي. د ژوند مه نهیلي کیږئ، په ژوند کې محرک اوسېږئ، وخوځېږئ، کار وکئ او نتیجه یې وینئ. او که نتیجه نن په لاس نه درغله سبا به درشي، که تا ته په لاس درنغله ستا ماشوم ته ستا اولاد ته به ورشي. نو دې لپاره ناهیلي مه کوئ. سپین تڼۍ یو خبریال دی، د راډیو یو تکړه ویان دی، شاعري کوي، پر خپله ټولنیزه رسنۍ هم دوامداره فعالیت لري. خو لویه ځانګړنه یې دا ده چې ښه اتڼچي هم دی، ځکه خو تل د هر بانډار څراغ وي. د خوشحالۍ احساس وي، د یوه امید احساس وي، د یوې هیلې احساس وي را سره. او ستا خبره خلکو باندې کیدای شي د ګرانښت یو دلیل دا وي چې زه د چا خبره هرکاره یم، خو هرکارۍ بېروزي چې ورته وایي که نه. نو د دې لپاره د خلکو په طبع برابر یم. سپین تڼۍ پر بهر میشتو پښتنو افغانانو غږ کوي چې خپله ژبه وژغوري، چې ماشومان یې له خپلې خاورې پرې نسي. نو زه دا وایم چې دوی باید په دې کې جدیت وښیي که نه، ماشومانو ته ور وښیي، دوی خپله لږ کار پرې وکړي ژبه. او ژبه خو نو خپله پوهېږه څومره ژبې چې تا زده دي. اوس ما مثلا 4-5 ژبې زده دي او د ژبې زده کړه یوازې ژبه نه ده، د ژبې تر شا د هغه هېواد، د هغه ولس، د هغه کلچر دی، د هغه کلچر یوه برخه د تاریخ دی پکې. او ته که غواړې که نه غواړې د هغې ژبې د ویونکو سره ستا خواخوږي پیدا کېږي. اوس مثلا ما چې دا ژبې زده دي، د روسي چې ما زده ده، ما یوازې روسي نه ده زده، ما د روس کلچر زده دی. ما د لیکوالانو، د روسیې د کلچر، د روسیې د تمدن، د دغو سره یو ډول ته تړاو پیدا کوي. یا مثلا دلته په انګریز وطن کې چې مې یوازې دا نه ده چې هاي هاو ار یو، د دې تر شا ډېرې خبرې دي که نه، او همداسې پښتو. نو زه دا وایم چې پښتو به کوو، پښتو به لیکو او پښتو به ساتو. هغه له خپلې خاورې سره د مینې ښودلو خپل یو شعر په فارسي، روسي او انګلیسي ژبو چې د ده زده دي وژباړه. نو زه شعر لیکم یو نیم، او خو شعرونه مې ډېر خوښېږي چې واورم، خو کله له ما نه هم ولیکل شي. مثلا یو شعر دی، یو هغه یې درته وایم او د بېلابېلو ژبو خبره ده چې وکړه، په څو ژبو کې به یې درته ووایم. وایي د شعر عنوان دی شینکای آسمان. د آسمان ستورو ته چې ګورم خپل آشنا را یاد شي، خاوره باغونه شین وطن مې د بابا را یاد شي. شعر اوږد دی خو فارسی کې که دا وژباړو مثلا دا ده چې وقتی به ستارگان آسمان نگاه میکنم یادم میآید خاکها، باغها و وطن سبز پدریم به خاطرم میآید. په انګلیسي کې When I look at the stars in the sky I remember my beloved. The green gardens and homeland of my ancestors come to mind. او په روسي کې Когда смотрю на звезды в небо, вспоминаю своего любимого. Земля, сады и зеленая родина моего отца приходит на ум. سپین تڼۍ پر ژوند مین انسان دی. نوموړی د رخصتۍ ورځ هم په خپل کور کې د خپلې وړوکې باغچې په سمبالولو تېروي. پوهېږي چې دلته ډېر بوخت ژوند دی که نه، په لویدیځه نړۍ کې دلته بوختیاوې خورا زیاتې دي، خو اکثره بوختیاوې بیا چې دي دماغي دي.
نو د دې لپاره چې فزیکي بوختیاوې هم موږ ولرو په اونۍ کې بیا یوه ورځ دوه ورځې زه هڅه کوم چې خصوصا چې هوا ښه وي بیا راځم او په دغه خپله بڼ کې کار کوم. خبریال سپین تڼۍ د خپل ژوند د څه له پاسه شپېته پسرلي تیر کړي دي. د پسرلي په راتګ یعنی دوري په لومړۍ نیټه د خوست په تڼیو کې وزیږېد. هغه په تڼیو بغلان کابل کې زده کړې کړي او په 1983 کال د هغه وخت شوروي اتحاد ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ. تر پوهنتون وروسته یې مسکو راډیو سره خبریالي پیل کړه. 14 کاله یې مسکو کې تیر کړي. په 1909 کال لندن ته ولاړ او 2 کاله وروسته یې له BBC سره خبریالي پیل کړه.